السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته و مغفرته. یو محترم پوښتنه کړې ده چې د نارینه اولاد دپاره تا یو نبوي علاج موږ ته راښولی و، نو دی یو خدای زوی راکړی. اوس په هغه خبرو کې خو تا ویلي چې د محمد نوم به ورباندې ږدي. اوس پلار راته وایي وایي ته له دیوبندي څه پوښتنه وکړه چې محمد امین نوم څنګه دی. نو محترمه بیا به دې نو دا نبوي علاج هم د پلار څه زده کوه، بیا دې نو زه څه کولم. ډېر شاګردانو ته خدای زامن ورکړي، زامن نه لري، لوڼې هغه کومه نبوي علاج چې موږ ورته ښودلی دی تاسو ته په هغه باندې عمل وکړي، خدای اولاد ورکړي. بیا نو جفا کوي. محمد نوم به پرېږدي او کومه پر کښېنښوئ خوا مې هم درسه بدېږي او خوند هم ولکه بیا پر زوی واخلي. د علي رضی الله عنه څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي اذا سمیتم الولد محمدا فاکرموه واوسعوا له فی المجلس. کومه پر اولاد محمد نوم کښېښوئ عزت یې کوئ، په مجلس کې ځای ورکوئ. بل روایت کې راځي د ابي رافع څخه رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا سمیتم محمدا فلا تضربوه ولا تحرموه. نو د چا په سینه کې چې محبت د رسول الله صلی الله علیه وسلم پروت وي هغه له دې نامه سره هم مینه لري. حدیث 215 سبحان نمبر 315 فیض القدیر شرح د جامع الصغیر. محمد نوم ورباندې ږدي. کتاب په کور کې پر بل چا پروت دی. یو عالم دی په د مصنفینو کې هغه 14 نومان د محمد بن محمد، محمد بن محمد، محمد بن محمد. دا موږ پښتانه خو بیخي د دوزخ که په ډکېدی په موږ به ډکېږي. بیخي د دوزخیانو عادت مه دی زموږ پر زوی باندې د مړه نوم نه ایږدي، پر زوی باندې دی نوم نه ایږدي چې هغه د ده د په قریبانو کې مړه سوي. او کتابي سنت دی چې وایي زوی د پیدا سي د قریب نوم ورباندې ایږده، یو به د هغه نوم نه ورکېږي، بل نو که دا نیک سړی سو په ورځ قیامت په هغه ته ګټه ورسېږي، که هغه نیک و ده ته به ګټه ورسي. پر ما د نیکه نوم پروت دی. زما پر وروڼو باندې چې مثلا نومان ایښودل سوي دي اکثره د خپلو نیکهګانو نومان ایښودل سوي دي. زما یو ورورو زوی پیدا سو نو بیا زما د پلار نوم ورباندې کښېښود. دا زموږ مندې وایي نو موږ څنګه په دې نامه ورته ووایي. زما د پلار په نامه باندې په کلي کې بیا ډورېور و. هره ورځ به زما مور هم هغه بلې مور به مې هم ویل ورسئ پلانکي ته ورسئ. ما له هغه دوکاندار د خپل خاوند په نامه یادولی چې لمسی نه شي یادولی. دا جهالت دوره له کورو وباسئ، سم نبوي ژوند مختاره کړئ. السلام علیکم ورحمة الله.